سلامونه درنو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلئ. د کرکټ چمپیون ټرافي سیالیو په لړ کې افغانستان د خپلې لومړۍ لوبې په ترڅ کې نن د سویلي افریقا سره مخامخ شوله. سویلي افریقا د ټاس په ګټلو سره لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه او د 6 لوبغاړو په زیان یې افغانستان ته په 500 اورونو کې 315 منډې وکړلې چې افغانستان کرکټ ټیم به 314 منډې جوړوي. په څو شیبو کې به د لوبې په دویمه پاڼه کې د افغانستان ملي لوبډله د ورکړل شوي هدف پوره کولو لپاره توپ وهنه پیل کړې. سویلي افریقا نن د جمعې د فروری په 21مه د کرکټ نړیوالې شورا د اتلانو جام چمپیون ټرافي په سیالیو کې له افغان لوبډلې سره په لوبه کې 315 منډې ورکړلې. د سویلي افریقا په توپ وهنو کې رایان ریکلټن 103، لوبډلمشر ټیمبا باوما، راسیوان ډیردوسن او ایډن مارکرم 50 وکړلې. په افغان توپ اچونکو کې محمد نبی 2، عظمت الله عمرزي، نور احمد او فضل حق فاروقي یو وکټه واخیستله. افغان لوبډله د بریا لپاره 314 منډو ته اړتیاوې لري. آیا ستاسو په نظر کې څه دي چې افغان لوبډله به دا لوبه وګټي او که نه؟ نظرونه ما په کمنټ سیکشن کې راسره شریک کړئ.